بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو ښه راغلاست د اوپس کانسپټ سیریز دی او په دې ویډیو کې موږ تاسو په اوپس باندې مزید کار کوو لکه څنګه چې مخکینی ویډیوز کې موږ تاسو د کلاسز او د کلاسز د آبجیکټ په اړه کې او همداسې ډیټا ویریبل او همداسې فنکشنز په اړه کې مختلفه اگزامپلز کار کړي په زړو ویډیوز کې نو په دې ویډیو کې هم یو دوه کوېسچنز سټوډنټس کړي دي په سوشل میډیا باندې چې ایریا اف ا ریکټنګل به څنګه معلوموي او همداسې ایون نمبر کاونټډ یا ایون نمبر کاونټر دا دواړه چې ملګرو دا دواړه زه کلاس وایز یا کلاس بیس د دې دواړو سولوشن د پم په دې ویډیو کې چې دا چیرې او هغه سره سره زموږ د کلاسز او آبجیکټس پریکټس هم وشي ملګرو مخکې ما تاسو ته ویل دي چې پروګرامینګ یو داسې فیلډ دی په دې کې به تاسو همیشه پریکټس کوئ که یو کس تاسو نه پوښتنه کوي فار ایگزامپل ما ته مثلا ایریا اف ټراینګل د یو ټراینګل ایریا چې دا هغه ما ته کیلکولیټ کړو هغه ته کولی شي سمپل یو فنکشن کې هم کیلکولیټ کړي هغه ته کولی شي چې مثلا په کلاس وایز هم کیلکولیټ کړي ته کولی شي انهریټنس کنسپټ کې کیلکولیټ کړي نو مختلفه کنسپټ دي صرف فقط یو سوال چې تاسو کله څوک کوي دغه سوال مختلفو طریقو باندې جواب راوستل دي صحیح ده نو حاله به تاسو پریکټس کیږي البته پروګرامینګ زده کوي سم ده ملګرو نو کدا هغه کوډ ز خلاص کوم دا کوډ ما ته کړی دی او سند کړی مې دی خدا سمپل یو فنکشن دی د فلډ کیلکولیټ ایریا په نوم باندې خو مونږ باندې په دې ویډیو کې په کلاس وایز باندې کار کوو چې دا څنګه کار کوي صحیح ده دې سره سره به کتا سراشه سلایډز تا سلایډز کې وګورئ ملګرو ته دې پورې ما زړه ویډیوز کار کړی دی او دینه پس چې څومره سلایډز راځي تر 15 نور سلایډز دي هغه ټول ما کور کړی دي فار ایگزامپل کریټینګ انسټنس وای آبجیکټ ته یو کلاس آبجیکټ څنګه جوړیږي هغه باندې هم ما کار کړی دی خو خیر زه په دې ویډیو کې دوباره ریویو کوم او همداسې ډاټ اپریټر د څه لپاره استعمالېږي ډاټ اپریټر استعمالېږي د آبجیکټ چې کله ته یو کلاس آبجیکټ جوړ کې بیا د هغه آبجیکټ واسطه باندې چې ته څومره د یو کلاس ډیټا ممبر یا ډیټا ویریبل چې دي صحیح ده کنه یا فنکشنز چې دي هغه اکسس کول د لپاره موږ ډاټ اپریټر استعمالوو ملګرو دلته کې مکمل دی هغه چې څومره تھیوري دغه ما لیکلې دغه تاسو په خپل ریډ اوټ کړئ موږ په دې ویډیوز کې پریکټیکل کار کوو بیا دغه ایگزامپلز دي دلته سمپل ایگزامپلز دي چې دغه ایگزامپلز ما تقریبا 15 شپږ ایگزامپلز په زړه ویډیو کې کار کړی تاسو هغه وګورئ ملګرو راځو مخکې سلایډز کې موږ سره ډیټا ممبر ویریبل ده چې ډیټا ممبر یعنی ویریبل او ممبر فنکشن چې څه وایي دا هم چې د لپاره کې ما مکمل کار کړی په زړه ویډیوز کې خو په دې ویډیوز کې به هم زه دغه لګ ډیر ایگزامپلز ورکوم مثلا نشته دا خدای ته وایي چې ا ممبر فنکشن ریسیو پارامټر فرام کالر همیشه چې دا یو فنکشن چې دا ریسیو پارامټر ریسیو کولای شي بالکل کولای شي دا موږ په بیسک کې ویل دي او کلاس وایز باندې هم لګي کار کو په دې باندې پرفارم د اپریشن ډیفاین ان د فنکشن باډي دا وایي چې کوم فنکشن کوم اپریشن کول والی هغه ته وکي او هغه نه پس دغه ریزلټ ریټرن کې چیرته چې کال کړي کوم فنکشن چې کال کړي هغه ریټرن کې ریزلټ یا مثلا د ریټرن پارامټر یا ریټرن ویلیو چې د په واسطه ریټرن کوي او یا کوم چې ته وایي بیا د بودی په واسطه باندې اکسس کوي یا بل فنکشن اکسس کوي مګر دا ټول س تھیوري دی دا تاسو خپل پڑھاو کوي د کې څه خاص شي نشته دا ټول ما پریکټیکل یا عملی تور په عملی شکل باندې ما په ویډیوز کې کار کړی او لګیا ما کار کوم په دې باندې کېبل دیس کې به یو ایگزامپل دی چې دا پریکټیکل ایگزامپل دا ایگزامپل هم چې ما کار کړی دا په زړو 2 یا 3 ویډیوز کې چې ما مکمل د آبجیکټ او د کلاسز په اړه کې کړی دي خدای یو نوې ویډیو دا او په دې ویډیو کې موږ د اخري ایگزامپلز کار کوو هغه نه پس موږ تاسو کنسټرکټر وایي چې یو نوې څه شی دی ټاپک دی په اوپس کې یا آبجیکټ اورینټډ پروګرامینګ کې یو نوې مهمه ټاپک دی چې کنسټرکټر یا اینډ ډیسټرکټر ورته وایي دا دواړه شی دي دا بر روانه ویډیو کې ان شاء الله کار کوو نو راځو چیرته راځو C++ ته مخکې لیدنه چې لاړ شو پریکټیکل کار وکړو ملګرو که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ نو زموږ د یوټیوب چینل هم دا اوس سبسکرایب کړئ د ظریف بهادري په نوم باندې دی او دلته څومره ویډیوز چې دي هغه حتما خپل ملګرو سره شیر کړئ بالخصوص دې چې کوم پلی لیست دي دا شیر کړئ خپل ملګرو سره او د ظریف بهادري یوټیوب یعنی پروګرامینګ پښتو کې د دې په اړه کې خپل مونږ ته حتما وایي ترڅو د دې نه مکمله ګټه واخلي نو راځم C++ ته جمپ کوم او الته د ایریا اف ټراینګل او ایون نمبر کاونټر په اړه کې پریکټیکل کار کو کلاس بیس سم نه مونږ نو زه فرست اف اول راشم انکلود خپل سینټیکس به جوړ کما انکلود آیو سټریم می واخستم او هغه نه پس به واخلم چې using space
name space std می واخسته او هغه نه پس به مین فنکشن خپل واخلم او دلته براشم د زما چې کوم سینټکس دی هغه ما جوړ ک او هغه نه پس به راشم دلته ورته چې ماته یو کلاس راکا د کلاس نوم وي triangle وای مثلث ته صحیح ده ملګرو دا زما کلاس شو اوس په دې کلاس کې زه غواړم چې څه کوم د triangle height او width دی width او height یعنی دغه بر او دغه اوچتوالی د سونه نو زه بغیر پر راشم ورته چې private می واخسته private دلته مې ته واخسته چې flat ما د سو کا height واخلا height comma او همداسې width می واخسته نو دا ما سره دوه variable شو د triangle height او width ملګرو سوال به تاسو ته خلک چې دا ما private والا اخسته تاسو تر اوسه پورې تر دې مهاله پورې تاسو هم private اخلئ دا روس تر روان موږ سره یو ټاپک دی د access modifier په نوم باندې چې کې بیا موږ تاسو کولای شو چې دلته public هم واخلو مثلا د variables ته موږ تاسو public هم اخستلی شو یا protected هم اخستلی شو خو فی الحال چون oops concept یا object oriented concept موږ نو سٹارټ کړی دی تاسو private اخلئ چې کله فنکشن اخلي هغه لپاره فی الحال پبلک واخلي بیا وروسته که تاسو غواړئ د کم اکسسینګ کم موډ دغه تاسو چینج کولای شئ سمه ده فی الحال د فنکشنز لپاره تاسو کا پبلک واخلي سمه ده اوس به زه راشم دلته ورته ما چې ما سره یو فنکشن دی void هغه فنکشن نوم دی چې calculate calc area د فنکشن نوم دی یعنی دا ماته کیلکولیټینګ کوي ایریا ښه دا فنکشن شو سمه ده ملګرو نو دا یو نارمل فنکشن دی چې د کې ما سره تر څو پورې نه پاسینګ پارامټر دی او نه ریټرن ټایپ دی نو د پاسینګ لپاره به زه راشم ورته به ووایم چې ماته څه وکړه فلټ رااخله چې کوم فنکشن دا کال کوي که هغه مثلا مین فنکشن یا کوم بل فنکشن ته فلټ څه شی راخله اول وډ راخله بیا مثلا فلټ کما ته اچ یعنی هایډ راخله او هغه نه پس بیا څوک ما دا کم هایډ او وډ چې دی د کم د ریکټنګل خپل هایډ او وډ چې دی فار ایگزامپل ما اچ ای آی جی ایچ ټی می واخسته اول ما سره هایډ دی نو زه به دا از ایکوال ټو چې کم اچ یعنی کم اچ تر هغه پر واخله دی هایډ ته واچي او دا سه وډ چې کم دا هغه ماته مساوي کړه د W سره او هغه نه پس ته کولای شي چې فار ایگزامپل دلته ورته وایي چې مثلا ریټرن کا زه ورته بیا ورته وایم چې ماته فلټ یعنی ماته دا ریټرن کی چې د ریټرن کی فار ایگزامپل زه ورته وایم چې ریټرن کا ماته x اوس x چې ده نو زه ورته ویل شم چې فار ایگزامپل تر راشم ورته وایم چې ماته فلټ راواخله x او x ماته مساوي کا څه شي W یعنی سوري not W H E I GHT height ضرب کړه چې سره د WIDHT یعنی height سره دا چې ما سره د شي فارمولا ده د ایریا پیدا کولو فارمولا ده نغی سره به تاسو دا هم ضرب کړئ چې 0.5 به واخلئ ضرب وکړئ د ریکټنګل هایټ سره یعنی اوچتوالی سره او داسې وډ یعنی بر سره نو دا د ایریا فایندینګ چې فارمولا ده نو دا چې کوم ویلیو راوړي هغه به x کې واچي او x به تاسو ریټرن کې دی فنکشن ته سم ملګرو تاسو د سیم کولای چې فار ایگزامپل دا x بيخي نه غواړم ځان ته زه کوډ نه زیاتول غواړم زه کوډ لک غواړم نو به تا کاپی کړه صحیح ده کنه دا دې نه کنټرول x دلته تاسو پیسټ کړئ او ته ماته ریټرن کا ډایرکټ چې کوم ویلیو تا پیدا کړل هغه ماته ریټرن کا نو ماته غزن ریټرن نه x به ختم کا سم ملګرو نو دا مختلفه طریقې دي د پروګرامینګ زه په یو ایگزامپل کې څو طریقې کار کوم ترڅو تاسو دا شی کلیر شي سم ملګرو نو دا ما سره شی پیدا کول د شي د یو ټراینګل یا د یو مثلث د ایریا پیدا کول فارمولا او دا فنکشن به تاسو کیلکولیټ کړئ اوس مین فنکشن کې تا کار دی چې څنګه به دا اکسس کوي ملګرو په دې سلایډز کې څنګه چې ما تاسو ته خو د چې دغه آبجیکټ به څنګه جوړوي سمپل د چې دغه براواخلای تاسو دا کم چې موږ سره د کلاس نیم دی که تاسو خیال شي په جاوا کې که تاسو ما تعقیب کوئ جاوا کې نو په جاوا کې څه کار کوو موږ اول ټراینګل لیکو د کلاس نیم لیکو هغې نه پس بیا آبجیکټ لیکو هغې نه پس بیا نیو ټراینګل لیکو ورته نو په هغه کې چې دی په دې شکل باندې موږ د هغې آبجیکټ جوړوو سمه ده دا جاوا سینټیکس دی صحیح دی نو موږ جاوا کې اوس کار نه کوو موږ په C++ کې کار کوو نو دا بیا دلته نه چلیږي سمه ده دا جاوا کوډ دی نو د په C++ کې به تاسو څه کار کوئ لکه څنګه تاسو دلته وګورئ په سلایډز کې هم تاسو دا شو کړی دي دا وګورئ تاسو دا نوټ ځان سره ټول غستلای شئ چې تاسو به انسټنس څنګه جوړوي انسټنس جوړول سمپل طریقه ده چې صرف د کلاس نیم واخلئ او هغې نه پس یو آبجیکټ ورکړئ دا خبرې چیرې ملګرو په دې باندې ته وایم دا ټول شی روان دي دلته زه راځم ورته وایم چې ما د ټراینګل واخله نو زه ټراینګل مې واخیسته د کلاس نیم شو زما او هغې نه پس ما او بي جي یعنې دغه آبجیکټ جوړ کړه اوس دغه آبجیکټ چې جوړ شي دغه آبجیکټ په واسطه باندې زه کولی شم چې دغه ویریبل یا دغه فنکشن زه اکسس کړم صحیح ده که نه نو زه به دلته راشم ورته وایم چې او
obj dot ګورئ دلته چې ما کله ډاټ باندې کلیک کړی یو فنکشن دی چې زه اکسس کولای شم کیلکولیټ ایریا دا ول نشم اکسس کولای ځکه دا پرایویټ دی ملګرو نو زه به دا انټر کوم تاسو دا وګورئ ملګرو ماته وایي چې د هغې څه راکړل دلته تاسو وګورئ w او h ماته راکړه زه به ورته وایم چې د یو مثلث چې هغه کم هایټ دی هغه 7 دی او د هغې چې کم ویډ دی هغه 3.5 دی نو دا 3.5 د هغې څه دی ویډ دی دا دته ما سیمی کولن ورک او کې مې کوم ملګرو که دا زه کوم ماته په سکرین باندې چې راځي نه ځکه تر اوسه پورې ما شی نه دی کړی زه به د ټرایینګل په نوم باندې انګل په نوم باندې سیو کوم په سکرین باندې ماته بیخي آوټپوټ نه راځي ځکه آوټپوټ نه تر اوسه پورې موږ تاسو سی آوټ نه دی اخیستی دا تاسو وګورئ خالي دی دا نو د سی آوټ لپاره تاسو څه کار کوئ ملګرو چې تاسو ته ښه پته ده چې دغه آبجیکټ چې دی دغه فنکشن کال کوي او دا فنکشن بیا تاسو ته یو ویلیو ریټرن کوي نو سمپل خبره دلته به تاسو ورته ووایئ څه وکړه سی آوټ که ماته څه شی همدغه آبجیکټ ماته سی آوټ کا صحیح ده که نه دا کوم آبجیکټ چې کوم فنکشن کال کړی د هغې ریټرن ویلیو ماته سی آوټ کا نو دا تاسو وګورئ ملګرو اوس به تاسو ته ووایي چې د دې فنکشن چې کوم د دې فنکشن یا د دې مثلث چې کوم ایریا ده هغه 12.25 ده نو که تاسو مثلا اوس غواړئ دغه ویلیوز د سی ان په ترو باندې ور پاس کوئ تاسو هم کولای شئ چې فار ایگزامپل زه راشم اول به ورته وایم چې فار ایگزامپل ماته آبجیکټ واخله آبجیکټ ما واخیسته او هغې نه پس به زه ورته وایم چې ماته څه وکړه دې ځای کې سوري ناټ آینټي فلډ ولې چې موږ سره ویلیوز چې دي دغه فلډ ویلیو اخلي دې لپاره به زه راشم ورته وایم چې w او h ما سره دوه ویلیوز راکړه هغې نه پس به زه ورته وایم سی آوټ انټر هایټ صحیح ده که نه and width of a triangle height او width ماته راکړه سمه ده نو زه به دلته څه وکړم سیمی کولن او هغې نه پس به سی ان کوم دا سی ان به کومه څه شی h او w او هغې نه پس به همداسې ورته وایم چې سی ان که ماته h صحیح دی نو دواړه ما سی ان کړه اوس دغه دوه ویلیوز دلته پاس کوم دلته به زه راشم ورته وایم چې فار ایگزامپل دلته ماته ویډ واخله w او دلته ماته h واخله یعنې هایټ اوس راځم ملګرو دا رن کوم دا ماته اوس وایي چې دلته څه وکړه ماته انټر ویلیو فار ایگزامپل زه به ورته وایم چې 7 هماغه ویلیو مې ورکړه او هغې نه پس ورته وایم چې 3.5 د دې څه دی د دې هایټ دی نو دا څه وګوره 12.25 که زه چینج ویلیوز ورکوم نو چینج ویلیو هم به کار کوي فار ایگزامپل زه ورته وایم چې 9 د هغې څه شی دی د هغې ویډ دی او 12 د هغې هایټ دی نو د دې ټرایینګل چې کوم ایریا ده هغه 54 ده سمه ده ملګرو نو دا موږ سره کلاس وایز یعنې کلاس وایز د ټرایینګل ایریا پیدا کول دی همدارنګه دویم سوال دی موږ سره چې دویم سوال شوی دی د هغې ایون نمبر کاونټر یا کاونټر دی ملګرو فرض مثال زه به دا څه وکړم زه به دا چې کوم ما سره کوډ دی په مین فنکشن کې زه به دا کومنټ کوم صحیح ده ډیلیټ کوم یې ځکه نه کیدای شي مثلا په کار وي زه به دا اپلوډ هم کوم سلش پروګرامر ګروپ ته تاسو حتما جاین کړئ نو راځم فرض مثال دلته زه ورته وایم چې ماته څه کار وکړه آینټي څه وکړه یو ماته یو ارې واخله لس نمبر ارې به وي او زه به دلته ورته وایم چې ماته د سی آوټ کا څه وکړه ماته وایي چې انټر 10 numbers مې واخیسته صحیح ده که نه